چې د خاوند سره یعنې زه د بعضو کسانو نه خبر شم که وایي د خاوند سره وایي دا ښځه لاس اچي زه حیران شم والله یعنې غونې راباندې زیږ شي ستاسو سوچ سړي ته لاړ چې دا لا څنګه سړی دی زه د سړي موضوع نه یم تللی زه دې ښځې ته په سوچ کې یم چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته الله نه علاوه سجده چاته جایز وي ما به ښځو ته ویله چې خاوندانو ته سجده وکړئ او دا په دغه خاوند لاس اوچتوي او عایشه رضی الله عنها وایي که یو ښځه راولګي د خاوند په خپو دوړه پرتې او دا دوړه تې په دې نینګي باندې صفا کړي د خپل نینګی د هغه په دې مخ راکږي بیا به حق ادا نه کړي او یو حدیث کې راځي رسول الله وسلم وایي چې د یو سړي په مخ دانه راوخیږي او دا دانه راوبهیږي او دا ښځه تې دا په ژبه صفا کړي بیا به هم حق ادا نه کړي او دا راولګي لاس اوچتوي په خاوند بدې ردي ورته وایي زه خو حیران شم والله په ما غونې زیږ شي چې دا ښځه به الله له څه جواب ورکوي خو درنه ښځه چې خاوند تې مخ واړوي په دې ځمکه اسمان یو شي چېرې څه چل دی ګورې بیا خفه دی نو بیا کوشش کوي چې اوس راځي کړي نو اوس دلته رسول صلی الله علیه وسلم ادب ښیي ځکه تې مخ اړوي نو په دې ادب خو به هغه پوه شي په دې طریقې سره چې هغه څه درنه ښځه بعضو نه چې مخ واړه ښه خوشحاله شي بې ادبه یې که نه ګوره اوس داسې دې خبرې ته سوچ وکړي نور هر څه پرېږدئ رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یو خاوند خپله ښځه راوغواړي طلایي ته او دا ورنه شي د سهاره پورې ملایک په دې ښځه لعنت وایي دا وړه خبره دا غټه خبره ده نو چې دا خاوند تې خفه شي او دې تې مخ واړئ او دې ورسره خبرې بندې کړي نو څه خیال دی په دې به رحمتونه راورېږي نو الله دې رحم وکړي دا زنانو دا مسله ګوره ډېره حساسه ده زه ورته وایم چې خاوندان معمولي څوک نه دي دا ډېر غټ خلک دي او دوی له الله دا مقام ورکړی دی دوی له شریعت دا مقام ورکړی او حقدار د دي حقدار دي څومره څه کوي او دا ښځه د الله د توفیق نه بعد په ده پناه نه ده دی صادر نه دی او چې دا خاوند تې مړ شي که دی هر څنګه که په داسې حال کې چې بد حال یې دغې خو هغه ښځه بیا ټولو ته په ډاکې شي نو رسول صلی الله علیه وسلم مخ واړو د ام سلمه نه څو پیرې 2 پیرې په درېیم پیر ورته هغې بیا ووایي چې وی ورته وی یا ام سلمه دا حدیث ګوره امام بخاري امام مسلم راوړی ای ام سلمه لا تؤذیني فی عائشه د عایشې په باره کې ما مه تنګوئ فانه والله ما نزل علي الوحي وانا في لحاف امرأة منكن غيرها زما دي په الله قسمي چې زما په دې بیبیانو کې چې زه څومره سره ملاسم په یو صادر کې او په یو کمبل کې په ما وحي نه ده راغلی چېرته سوای د عایشې نه چې د هغې سره زه په یو صادر کې پروت وم او په ما وحي راغلی ده ما مه تنګوئ دا اوس خلکو ته ووایم چې هر ورځ تحفې راوړئ خیر دی نو دلته اوس ادب یې وښودې خپلو بیبیانو ته په مخ اړولو سره او په زر جواب نه ورکولو سره دا جواب د آخري پیر چې رسول وسلم دا خبره وکړه دا ورته په اول پیر کې هم کولی شوه خو په اول پیر کې ورته ونه کړه کله به ادب